ني اتمسكنا نما دوالنا دجرينا دجبيلنا والنا دارامنا اتمسكت ولودي نما والد الله مدنا كي ولودنا دجري والنا ډېر بې حده ګناهګار یم مغفرت غواړم له تا نه زه بنده دې یم بېوسه درته سوال کوم سبحانه درته سوال کوم سبحانه ته رحیم یې ته رحمان یې رب ته راته معاف کړې که هر څه شوي له مانه زه بنده دې یم بېوسه درته سوال کوم سبحانه درته سوال کوم سبحانه ډېر بې حده ګناهګار یم مغفرت غواړم له تا نه چا دا کومک کړی خدای دې ورسره ډېر ډېر ښه وکړي اته الله سره دې خدای ډېر ښه وکړي درته سوال کوم سبحانه چې دا مرسته کړې خدای دې غونډ ورونه کامیاب لري خدای پاک دې هر ارمان چې دې په زړه کې دی د الله ورور سره غونډ مسلمانان دې خدای ورته ورسوي دا ستا لاره زه انسان یم لالې چې یم رانه پاتې دا ستا لاره ودرېږه دلته ودرېږه وخه واړه ساته کوم کټه دی واړه ساته دا دی وخله نو زه بنده دې یم بېوسه درته سوال کوم سبحانه درته سوال کوم سبحانه ډېر بې حده ګناهګار یم مغفرت غواړم له تا نه زه بنده دې یم بېوسه درته سوال کوم سبحانه درته سوال کوم سبحانه ته رحیم یې ته رحمان یې ته بخښونکی مهربان یې ته رحیم یې ته رحمان یې ته بخښونکی مهربان یې رب ته یې راته معاف کړې که هر څه شوي میدان کې بند پاتې نه شي چې تاسو دومره یتیمانو کونډو سره ښه کوئ تاسو باندې د الله غیبي رحم وکړي درته سوال کوم سبحانه درته سوال کوم سبحانه ډېر دین خار کنه په دنیا په آخرت چې زموږ د معذورانو د یتیمانو سره تاسو مرسته کوئ خدای پاک هم دښمن شرمنده لاره خدای بار دې کې هستې خدای افغانانو بچیانو خدای هم خوشحاله لاره چې موږ سره دا مرسته کوي خدای پاک د ټولو همکارانو سره الله تاسو په هغه دنیا هم خوشحاله کړي په دې دنیا درته سوال کوم سبحانه زه انسان یم لالې چې یم رانه پاتې دا ستا لاره زه انسان یم لالې چې یم رانه پاتې دا ستا لاره مینوال مې د خپل ځان کړه زړه مې تور کړه له دنیا نه زه بنده دې یم بېوسه درته سوال کوم سبحانه د بچي خوشاله کړه د پیمان خوشاله کړه د واړو بچي باندې کومه نه سالي کړه د پیمان خوشاله کړه بعد مغفرت غواړم له تا نه زه بنده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الحمدلله نن د درې غویانو صدقه الله تعالی دې قبول او منظور وګرځي نن د یتیمو بچیانو په کور کې به د غوښې دیګې باندې کېږي دې پر موږ حق لري په دې ټولنه کې الله تعالی د دې دعاګانې قبول او منظور وګرځي
دا وه د نن ورځې خپرونه تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت خدای پامان راته معاف کړې که هر څه شوي لمانه زه بنده دې یم بېواسه درته سوال کوم سبحانه درته سوال کوم سبحانه